د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د حکومت مشرتابه د لارښوونې له مخې به ډېر ژر د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو چارې پیل شي. د اوبو او برېښنا وزیر عبداللطیف منصور زیاته کړې د حکومت مشرتابه ورته په ټینګار سره ویلي چې په دې برخه کې باید له کورنیو شرکتونو سره تړونونه وشي. منصور ویلي افغانان حق لري خپلې اوبه مدیریت کړي او په وینا یې دا تاریخي پریکړه د اوبو د ملي زیرمو د کنټرول لپاره د افغانانو ځواکمن هوډ څرګندوي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د اوبو له اړخه یو بسیا او بډایه هیواد دی چې د اوبو کلنی جریان یې 15 میلیارد مترو مکعبو ته رسیږي چې یوازې 20 میلیارده مکعب اوبه په هیواد کې مصرفیږي او پاتې یې په وړیا توګه د ګاونډیانو په لور بهیږي. افغانستان ټول 130 لوی او کوچني سیندونه او روان خوړونه لري چې د کونړ سیند، لامو او هلمند وروسته په دریم ځای کې شتون لري. د کونړ سیند د 11 میلیارد متر مکعب اوبو ظرفیت لري او د ننګرهار ولایت په بیسودو کې د کابل له سیند سره ګډیږي. دغه سیند د غرونو له جګو څوکو تر ننګرهاره او یا میله یعنې 112 کیلومتره واټن لري. د کامې، ګوشتې، لعلپورې او نورو سیمو څخه تیریږي او بیا د کوزې پښتونخوا په لور ځي چې له اباسین سره مل شي. د کونړ د سیند ټولټال اوږدوالی له پیله تر پایه 411 کیلومتره دی. د لومړنیو سروېګانو له مخې پر کونړ سیند د بند له جوړولو به دغه بند د 1300 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري چې د کونړ سربیره ګڼ شمېر ولایتونو ته برېښنا ورکولی شي. همدارنګه کولی شي لسګونه زره هکتاره ځمکه هم خړوبه کړي چې په دې سره به افغانستان د کرنې په برخه کې هم د یوه لوی تحول شاهد وي. افغانان د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړېدل غواړي. دا هغه جمله ده چې نن سبا یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس پاڼه کې د یوه کمپاین شعار ګرځېدلی. د کمپاین ګډونوال وایي چمتو دي چې د برېښنا د بندونو په ځانګړې توګه د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو په چاره کې تر خپل وسې پورې له حکومت سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي.